او یو طرف ته مې پیاز کرلی دي بل طرف ته شلشم دي منځ کې لکه تش دی خاورو کې ناست یم لکه وزګاره مړه یو خو وقاص خان چې چېرته ګورم د کارغه غونده کې ډېر ګرځي یار بیا سې خبر نه د خیره سره بیا څه دی لکه مولا ستا بېخونه باسه ګوره یو خو نه دی که نه تا ځانله سمه بي بي سي راډیو جوړه کړې ده کله بیا سبا کله بیا روژه ده کله د افغانستان او د پاکستان کرکټ یا ستاسو بل کار شته کو نه کار روزګار لرئ کو نه بس تکه خبرونه خلکو ته اورئ ته مسلمان روژه ده د خیر سره چې لکیو به د خیر سره که نه مړه چې لکېږو دا خو څه اوسنۍ خبره خو روژه نه به د خیره سره اوس ګلبالي ته زنګ وهمه او دغه چې کوم دی په موبایل کې لرو ده او بس په مخکې باندې به د خیره سره چې څنګه د روژې اوله ورځ شو بس تر داخله ورځې پورې به پکې لرو که بس خلاص خبره شوه مسلمانه د ګناه د کارونو نه خلک ځان روژه کې ساتي ته چې دی ځان پکې ورکړې داسې دی که نه ما ته ګوره ته دا نیکۍ پکې کوه دا روژه ما خو دا ته وي یقین په خدای وکړه چې دا روژه به غیر د لړون نه تېرېږي بس زمړه او یو طرف ته بیا پیاز کرلي او بل طرف ته مې شلشم السلام علیکم ګلبالي یا لکه خبر نیست سبا روژه ده که نه چېرته ورسره لډو ګوره که په چېرته دوکان کې نه یې که نه به اخسته موبایل کې خو لډو شته د هغه ورسره راوړه چې دا ساعتېری په سبا وکړو مړه دا روژه پې لنډه کړو صحیح ده که نه ومړه بس اجل سبا 8 بجو ته راورسې صحیح ده سمه ده خوښه مې ده بس چې اجل راورسې اجل ګورئ سمه ده 8 بجې چې ټایم د نه وانه وړي ګورئ سمه ده داسې کار ده که نه هلک ته مې 8 بجې خو دغه دی 10:30 بجې شولې او هلک رامعلوم نه شي چې اوس دا موبایل هم کار نه کوي پرون سره که دا څونه بیخي دونه کیرانه چې الله به نه تا ته ما پرون ویل چې پرون مې ته زنګ ووه چې کار بس موبایل له وباسه شابه موبایل له وباسه داسې کېنه چېرته په عمر کې لډو نه ده کړې ګوشتو کوډې خلاص کړم واره دانګونه مو خلاص کوډه ها بس صحیح شو ښه زما خو د خیر سره چکه راوړه چکه یو ګیټه خو لاړې مکمل لاړې یار ته لږ صبر ته مولوي صاحب یار مولوي صاحب ما یار چې راځل خمه مولوي صاحب بخیر څنګه مولوي صاحب کې جوړي پاسه ګله کماله پاسه مولوي صاحب دا تاسو ته کاته شروع کړی مولوي صاحب سره کنه ته دې رډو ته وګوره ته دې روجي ته وګوره مولوي صاحب ساتیره کو کنه ساتیره کو مولوي صاحب وګوره تلاوت ولې لګي په ذکر اسکار ولې ګوره مولوي صاحب مولوي صاحب یو خبره پوسو ته هم کنسلا شکونه کنه د 400 مازګری او د سیګریټ مازګری خدا مې ته چپش داسې واټر د مولوي ته د خو ته خاطر کوم زمونه لا شه ها خبره واوره مونږ خو د خپل وصیت وکړو نصیحت هم ته وکړو تاسو نه په نصیحت نه په وصیت وای په هیڅ شي نه وای زما دا وصیت نصیحت کول کې کوه مړه دا ته د بچو نه یریږي خپل بچی اسلام کې ما ته وا زما نو دې ته اوس خو ګل کله ورکه توتی والتو سوزکه والتو او دې باندې به دی را کو دروغ دی به سر خما جانجال مګوا چې دی والتو سیوالي ته مونږ او منګم والتو نن دې لکه چې دا ورځ ټوله خرابه ده خراب نه مړه ته دروغ وې لوبي ته وکې دا غلب کراوړم او الکه ټولي ور څوک ګوره جانجالي ور پاتې زه ورچما ها دا و څوکي څوکي کم دې لالا ها چیزه کې څه وخت راشي دروازه ته دا ته څنګه مقام جوړ کړ څه شورم جوړ کړ توتانو لوم هم لګولې و دادا پدا چل لګا نو دادا نه لالا دی لالا وګوره دی وخت ته بیخي مې تل جوړ لالا څه کوي واسه لالا دا څه کار دی کنه چې یو خروجه ده یو بل سیکریټ ماسک دی کنه نو کوم کا چا شروع کړه کینا دا خبرې دا وکړه دا څه وهل شرمند له باسم زه وسلا چې خپل لوبي کوي زو دي ښه هاي لالا ما ډوډۍ اخلي سره لاله ان شاء الله ستاله بسکټ علم ډوډۍ ما سره لاله سندر لاله میک اپ هم دلالم څو موټر هم راځي هغه پرسته کې موټر دی ګره او ما کماسلا اوه لاله ما یو خبره کوم ګوره درې ورځې بعد او کوټ اختر راځي نن خو ور جوړ روزه بل جوړ روزه ما به اختر کې ګوره جنو کوغه زیړه جامه اخلي خاغه جالې نه ده هغه د څو شلنګنی جوړ کېږي دا قبر علی بس ما چرته باندې بس صحیح صبر دلته کې ما کار چې نه لازم نه دلته کې نه مزه هلته لا شي ما خور ورته کنه تاسو دا دلته ما ما زمزم ما ګوره لالا د دې ارمانونو خو یو پوره کوسماله درې تو دي ګورو درې ویوا زه خزانه وای
یا الله پاکه نو داسې ساده ورونه راغلي مور زمونږ مور د الله وبخي هغه خو لاړه خو جانجالونه یې ماته پرېښوده ګوره زه ورته وایم چې لکه روژه ده ماسکه مې مه خرابوي لږ ویده کېږم درسته ورځ په نهاره ما تېره کړه نه اوبه څښو نه ډوډۍ خورو هغه خو خلک لکه ترېشل غوندې لګوي مولا بې خو بسه یا لکه نو مولا خو ستاسو بې خو باسه دا لږ شان خوب به ستا له لاسه ګډوډ شو ستاسو مولا بې خو باسه نن خو به تاسو ته داسې عمل کوم زما مولا ستاسو بې خو مولا دې بې خو باسه مولا ستا ته شپه دې بې خو باسه وځه وځه شابل دغته وځه ستا مولا بې خو باسه مولا په ستا په دې ګوشتو سره باندې شلک راوړو مولا دا پلټم غواړي چې بې خوتلیا یا خو روژه ده تاسو شو لکه لیوانو غوندې کې بې خوتلو تاسو وګوره تا کارونو ته وګوره خدایه پاکه څه به ورته ووایم نو بس الله دې تاسو پوه کړي نو الله دې تاسو پوه کړي بې خوتلو زما خو ټول خانه خرابه کړله مولا ستاسو خانه خرابه کړه مړه خوب خو هغه و چې وتښتېدو خو داسې کار کومه چې اوس دې مولوي صاحب ته زنګ غواړي چې د ماښامه ځان ته اوس ټونه ټیم پاتې مولوي صاحب لمر اوس چېرته لاړې دا د پیدا وکړم تا سا جیم تا اوس څوک دی صبر وکړه بچې ها هلو السلام علیکم مولوي صاحب ښه جوړ یې ساده ښه دی ولا مولوي صاحب تا د خپله ښه پدریات په ما باندې بیخي دا ورځ نه تېرېږي بیخي ولا بیخي دا سګرټ عمل لا رسوه دا راته مولوي صاحب کنه مهرباني به دي چې دا د ماښام اذان ته اوس څومره ټایم پاتې دا څه وایم ماښام اذان ته چې ماسپښین اذان ته یو ساعت پاتې دی اوس هغه 11 بجې دي څنګه ماښام اذان کې ده او ګزاره وکړه او په قلاره دا وګوره نشور اغوستي دي خلک او راشه ګلې راشه چې سینه درته پاره کړمه زړه خپل در ښکاره راځه یار ته ورځه څه ټایم دی د مانځه ټایم دی د مازدیګر جمع ټایم دی نو جماعت دی راځه ته ورځه درځم راشه ګلې لکه ګوره دا خو یاره دا خو رښتیا زما پاګلي ده زما مینټلي ده ګوره د خدای مسلمانه ده دونه اخرنۍ روژه پاتې ده سهار له اختر دی ګوره د ټولو کې ما لډوګانې وکړې ټولو کې ما سندرې واورېدلې نو مولا د دې موبایل هم بېخو باسه مولا د سندرو هم بېخو باسه ای زما ورونو د خدای د رضا په خاطر باندې الله خاطر وکړئ روژه مبارکه میاشت ده بهترینه میاشت ده په دې کې باید الله تعالی عبادت وشي په دې کې نه باید لړو وشي نه باید پکې سندرې څوک واوري رسول الله فرمایي چې کله روژه راشي باید تاسو خپل عبادتونو ته ډېر دوام ورکړئ تاسو ډېر عبادتونه پکې وکړئ ځکه دا روژه چې ده دا د عبادتونو میاشت ده او په دې کې الله تعالی ټولو مسلمانانو ته ګناهونه معاف کوي د خدای خاطر وکړئ نو روژه کې باید تاسو عبادتونه وکړئ او د ګناه نه پکې ځان منع کړئ د الله په امان